شهید مولا اختر محمد منصور رحمه الله هغه یو داسې شخصیت و چې په ظاهره ملنګ او په حقیقت کې یو ډېر د لوی تدبیر خاوند انسان و. دا په تاریخ کې ډېره کمه پېښه شوې ده چې د حرکتونو، نهضتونو، حکومتونو اول مؤسس د وفات شوی وي یا د شهید شوی وي او له هغه بعد دغه ټولنه متحده پاتې شوې وي. دا د شهید منصور صاحب یو ډېره لویه کارنامه وه چې د ملا صاحب مرحوم له وفات نه وروسته دغه ټولنه د دښمنانو له ډېرو دسیسو او تلقیو سره سره متحده وساتله. دا د دې ډېر لوی صفت هغه یو تاکتیکي مشر و له داسې حالاتو سره چې دنیا لوی استخباراتي دستګاوې د تا په خلاف چلیږي بیا نو یقینا لوی تدبیر ته ضرورت دی. د هغه ځینې کارونه لکه د کندهار د محبس ماتېدل، د کندوز ولایت فتحه او د مخالفینو په منځ کې په صفوفو کې لارې پیدا کول، مذاکراتو ته لاره هوارول، دا هغه تدابیر وو چې دا کاروان یې کامیابۍ ته ورسول. دا خبره دې بار بار کوله چې د موږ ملت ډېر ضرورېدلی، باید ډېر شفقت وبلل او د ناورین ته د حل لاره پیدا شي. او تر ټولو لویه خبره دا وه چې د شورا یې ډېر ښه انتظام کاوه، د ملګرو خبره یې ډېره په سړه سینه اورېدله. او تر ټولو لوی صفت دا و نو الله تعالی زړه مو ورکړی و، جرأت یې ورکړی و، سخاوت یې ورکړی و او د باندې خبرې چې وسوې چې د دنیا په کومو کومو ملکو کې جایدادونه لري، پیسې لري، ډېر څه یې جمع کړي دي چې کله دی په شهادت رسېږي له بعد دا معلومېږي چې د دې کورنۍ نو په یوه باغچه کې